په خوست کې هغه شمېر ځوانان چې نوي له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له مؤسسو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او وایي نه دندې پیدا کیږي او نه په دې ځای کې د ماسټرۍ د دورې زده کړې شته. دوی وایي په دې خوښ دي چې د زده کړو یو مهم بهیر یې سر ته رسولی، خو بیا دې ته په فکر کې دي چې د کار په نشتون کې به څنګه کورنۍ ته څه ګټه په لاس راوړي او یا به ټولنې ته خدمت وکړي. نن که یو اړخ زه زما محصلین ملګري فارغېږو د خوښۍ احساس کوو، په عین حال کې موږ سره یو ویره او تشویش د کورنۍ مسؤلیتونو او د نورو زده کړو مسؤلیت او د کورنیو او همچون د اقتصادي ستونزو مشکلات دي چې پر اساس یې موږ ځورېږو، یو رقم ته وهم او ډار له فراغت وروسته موږ سره ملګری دی. د پوهنتونونو او لوړو زده کړو فارغان وایي د دوی مسؤلیت په دې نه خلاصېږي چې خپله تحصیلي دوره یې بشپړه کړي، بلکې په خپلو مسلکي برخو کې باید د کار له لارې خپلو کورنیو او هیواد ته خدمت وکړي. زموږ غوښتنه له دولت څخه دا ده چې موږ ته د کاري فرصتونه برابر کړي تر څو کومې زده کړې مو چې کړې دي او کومه خوارۍ مو چې کړې دي هغه عباس لاړې نه شي. موږ ته کورنۍ په تمه دي تر څو راتلونکي کې دوی ته او ټولنې ته خدمت وړاندې کړو. فارغان وایي نن سبا د نړۍ په کچه د عامو زده کړو په خوا کې تر ډیره پر تخصصي زده کړو تمرکز کیږي، خو دوی لپاره په دې ځای کې د زده کړو د نورو بهیرونو اسانتیا نشته. او نو زموږ غوښتنه دا ده چې په راتلونکي کې موږ ته یو داسې خدمت وکړي چې په راتلونکي کې موږ مشترک وکړو، همداشان خپل وطن ته یو ښه شان سره خدمت وکړو. بل لوري ته څو ورځې وړاندې په خوست کې طالب چارواکو ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده او پر تشو حکومتي بستونو د ګمارنې په صورت کې به دوی ته لومړیتوب ورکړي. سرچینې وایي سږ کال به په ټول افغانستان کې 100,000 محصلان پوهنتونونو همدارنګه د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره ومومي. په دې وروستیو کې د نور افغانستان په شان خوست کې هم د بیکارۍ کچه لوړه ده او له پوهنتونونو ډیری نوي فارغان د کاري زمینو له نشتوالي شکایت کوي.